نن به موږ له تاسو سره یو څه معلومات شیر کړو کوم چې به ستاسو په علم کې د اضافې سبب وګرځي. آسماني کتابونه 4 دي، د کوم نومونه چې تورات، زبور، انجیل او قرآن پاک دی. دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې د خانه کعبه هغه واحده ځای دی چې پر هغه تر اوسه پورې یو مرغه هم نه دی تیر سوی. تاسو ته به معلومه وي چې اذان د دنیا هغه اواز دی کوم چې په 4 سکندو کې د دنیا په یو ځای نه یو ځای کې مسلسل اوریدل کیږي. دوستانو، د قرآن کریم ټوټل 114 سورته دي. د قرآن کریم 540 رکوع دي. د قرآن کریم ټوټل آیات 6666 دي او د قرآن کریم ټوټل الفاظ 88,410 دي. د قرآن پاک ټوټل حرفونه 3,10,218 دي. سورة البقره د قرآن پاک تر ټولو غټ سورت دی او سورة الکوثر د قرآن پاک تر ټولو کوچنی سورت دی. د قرآن شریف اول سورت سورة الفاتحه ده او آخري سورت سورة الناس دی. د فضیلت له لحاظه تر ټولو غټ آیات آیت الکرسی ده. د قرآن پاک ټوټل مکی سورتونو تعداد 28 دی. سورت یاسین ته د قرآن شریف زړه ویل کیږي او ستاسو ته فایدې دپاره به تاسو ته دا ووایو چې د قرآن پاک په یوه حرف په ویلو سره 10 نیکیانې ملاویږي.